والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى والليل او قسم دی پشپا اذا کلا یخشا چه خورشی والنهار او قسم دی پرز اذا کلا تجلا چه روشانشی وما خلق او په غزات مې د قسم وي چې پیدا کړې دي الذکر نر والانثى او شذا ان یقینا سعیکم کوشش د توسه لشتا مختلف دی څوک د دنیا د پورا کوشش کوي څوک د آخرت پورا فاما من پس هر هغه څوک اعطا چې مول ور کوي واتقى او پرهیزګاری کوي وصدق او تصدیق وقابل حسنا د شی خبره پسانو یسره پزرد چې آسانی به وکړي لیل یسرا دتا د آسان لیره و اما من او هر هغه څوک بخله چې بخل وکړي واستغنا او ځون ای به پروا کا وکذب او درویغ وکړه بالحسنى شی خبره پسانو یسره پزرد چې آسانی به وکړي دتا للعسرى د سخت لیاره وما یغنی او هیڅ بدپن کې عنه د څخه ماله مال د اذا کلا ترد چې هلاک شي مړ شي ان یقینا علینا پمجبند للهدى خامخالار شودنه دو وان او بشکا لنا دمجد پور للآخرت آخرت والاولا او دنیو دو فانذرتکم پسویر در کوازتو ستا ناران ده غیور نتلزا چلنبی وی لا یسلاها نبو داخلی جه غیور تا الا مگر اشقا دیر بدبخت انسان الذي هغه بدبخت کذب چې درویغ وکړ الحق وتولى او وکرزد د حقنا وسيجنبها او زرد چې بچ په وسو ترشد غيورنا اتکا چې ډېر پرهیزګاروي الذي هغه یوتی چې ور کوي ماله مال خپل یتزکا چې ځون پوکي وما لأحد او نبويه چالرا عنده ده غسرا من نعمت یو نعمت احسان تجزا چخلو سبیبو بدلا دهغه الا ابتغاء مگر ده پورا ده تلاش کوله وجه ربه ده رضامندی ده خپل رب اعلا چډیر لوی دی ولا سوف او خامخا غبو يرضى رازي دي الله رب العزتنا